یو ورځې مخکې یو مدرسې ته تللی ومه، هلته د قرآن حافظانو یو حافظ یې پکې ماله راوستو، وی د قرآن هم یاد کو، د قرآن حافظ دی، خو وی په یوه ورځ کې ټول قرآن دوباره شروع کو، په یادو باندې ټول قرآن په یوه ورځ کې ختم کو، په یوه ورځ کې ټول قرآن ختمول. په قرآن کریم کې 23 لاک حروف دي، 30 لکه حروف، او دا داسې د یو رکوټي ماشوم په سینه کې محفوظ کېدل، او د یوې ژبې نه په یوه ورځ کې 30 لکه حروف تیرېدل. دا د الله کلام، دا د قرآن شان دی. قرآن کریم معجزه ده. ته یو کتاب یاد کا، د 10 پاڼو یو کتاب یاد کا، او ما ته په یادو باندې واوروه. زه تا ته الحمدلله نن داسې حافظ ودرولی شم، قرآن به تا سره یو حافظ به درته کینوم، او په یوه ورځ کې به درته ټول د الله کلام په یادو باندې اورئ. دا د قرآن کریم د حقانیت دلیل دی، دا د اسلام د حقانیت دلیل دی. نو ستاسو څه خیال دی د داسې سینو په باره کې چې هغې کې قرآن پروت دی، د داسې قرآن د حاملینو په باره کې چې د هغې په سینو کې دند قرآن پروت دی؟ هغه سینې د قرآن حاملې دي، هغه سینو ته قرآن یاد دی. داسې علما پکې تیر شوي دي چې 3 لکه احادیث په ورته په یادو 3 لکه، چاته 6 لاک احادیث په ورته په یادو باندې یادو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث په ورته یادو. دا ډېرې غوره سینې دي چې الله د قرآن د پاره منتخب کړي دي. رب العالمین ګوره 2 کسو ته د جنگ اعلان کوي، یو سودخور ته چې څوک سود کوي، الله وی فأذنوا بحرب من الله، یو چې څوک د عالم سره دشمنی کوي د علم په بنیاد، د تم د الله د طرف نه اعلان جنگ دی، اعلان جنگ دی چې د عالم سره دشمنی کوي او د عالم ته د علم په بنیاد ولاړ دی. دا ډېر غوره دی. که دی الله ته خوښ نه وی، دی به الله د قرآن د پاره نه منتخب کو، دی چې دا سینه الله د قرآن د پاره منتخب کړې ده. الله د دې سینې انتخاب د قرآن د پاره کړي، ځکه نبی علیہ السلام فرمای اکرمو حملة القرآن، اے خلقو د حاملینو د قرآن عزت کوئ، د قرآن د حافظانو د علماو د شاگردانو عزت کوئ. نبی علیہ السلام فرمای چا چې د دې عزتو کو هغه زما عزتو کو، او چا چې زما عزتو کو هغه د رب العالمین عزت وکړو. د دې عزت دا بالواسطه دا د رب العالمین عزت کول دي چې دی ته د قرآن په وجه باندې عزت ورکول، او دی ته د قرآن کریم په وجه باندې درانه کتل.